دفتر دی شاته زمون کور دی دا خوا کې چې ورسره زمون دروازه دی کور دروازه دی کور کې ناس میلمانه مونږ سره و چې بس دا ډز شو ما دلته ټلیفون وکړ سفارت ته دا ګاردانو ته څنګه چل هغه आवाज وکړ چې سفارت ته لګیدل خو دوه کسان زخمی شوي دي په الحال دا زه کور نه بار راووتم چې یو زخمی بار هغه هسپتال ته ولېږل دوه مخکې د هسپتال ته لګیږي او بیا مې وکړ چې زمونږ د دفتر د دروازه غورځېدل چره پکې لګېدل لحظه هم آتش‌سوزی جریان داشت و اطفائیه کابل آمد و او را خاموش ساختند. این ساختمان در نزدیکی سفارت امریکا وجود دارد و نیروهای امنیتی در ساحه که نخواستند از آنها نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که دو تن از محافظین سفارت ایتالیا زخم برداشتند که فعلا به شفاخانه انتقال داده شده و تحت مراقبت قرار دارند. الیاس صالح، رادیو آزادی، سفارت ایتالیا.